نوح علیہ الصلوۃ والسلام هم په انبیاو کې یو ډېر لوی جلیل القدر پیغمبر تیر شوی. د عمر 1050 کاله، په 1050 کاله عمر کې 900 کاله د قوم ته تبلیغ کړی او په 900 کاله کې کل 40 کسه مسلمانان شوي. 900 کاله پس چې د صبر بالکل انتها ته ورسېدو او بله هیڅ لاره نه لیده سوا د دې نه چې د قوم ته خیري وکړي. الله پاک ته التجا وکړه چې یا الله، قال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. یا الله د ځمکې د پاسه یو خاوند د کور پرې نه دی، خدای ټول هلاک کړي. د پیغمبر خیره وه، جواب راغی چې قوم دې هلاکوم، خو ته یو کشتۍ جوړه که چې ستا ځان او ستا ملګري پکې بچ. نوح علیه السلام کشتۍ شروع کړه جوړولی، دا کافر به چې پې تېرېده ویل به دا څه کې، ویلې کشتۍ جوړومه ستاسو هلاکت را روان دی. نو هغوی به وخندل او یو بل ته به وکته چې دا اوس نوې خبره یې راوویسته چې زمونږ هلاکت را روان دی او دی به بچ کېږي په کشتۍ کې. دا د پیغمبر خبره به مسخره وګڼله. عزیزانو نن وګورئ تاسو د خدای خبرې مسخرې ګڼلی کېږي او د پیغمبر خبرې مسخرې ګڼلی کېږي. زمون په دې وطن کې څه وخت کې چې په دې قوم باندې د خوشحالۍ وخت راشي، بیا د دې قوم تماشا وکړي چې دوی سال جوړ کړي، که واده پکې راشي که سنت پکې راشي. د دې قوم حال وګورئ چې ښځې او نر د خدای نه باغیان شي. دا واورئ کوم الله چې په ترکو کې زلزله راوستی شي او 1.5-2 لکه خلق په زلزلو تباه کولی شي، هغه خدای په پاکستان زلزله نشي راوستی؟ کوم خدای چې د امریکې غوندې ملک چې نن په ټوله دنیا باندې هغه حکومت کوي او هر یو حکومت چې دی امریکا خپل خدای ګڼلی دی او هرې خبرې له امریکې ته منډې وایي، هغه خدای بله ورځ په امریکا باندې طوفان راغی، 15 لکه کورونه پکې تباه شو. د پاکستان اخبارونو دا ټکی د یرې اډو لیکلی نه دی. ضرب مومن وګورئ، 15 لکه خلق الله د طوفان نظر کړه. تاسو خیال راغی هغه امریکې خپل ملک د آسمانی طوفان نه بچ کولی نه شو. زما عزیزانو د الله ګرفت چې راشي هغه کم طاقت دی چې د هغې مقابله به وکړي، کولی شي؟ فرعون 400 کاله ځان ته خدای ویلي، 400 کاله، او انا ربکم الاعلی به خلکو ته وی چې لوی خدای زه یم. اوبو راونیو، موسی علیه السلام ورته د دریاب په غاړه ولاړو، وإذ فرقنا بكم البحر فانجیناکم واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون. بنی اسرائیل ته وایي چې هغه وخت یاد کوي چې ما په تاسو دریاب سیرې کړو او موسی او د هغې ملګرو له مې لار ورکړه، هغوی پکې تیر شو او د دریاب په غاړه ولاړو. فرعون چې څه وخت کې ورننوتو او د دریاب دې منځ ته شو، دریاب راونیو. چې راونیو څه وخت کې موسی علیه السلام او سره د ملګرو دا ورته ولاړو، د دریاب په غاړه تماشا. نو الله فرمایي چې هغه وخت یاد کوي، اذ فرقنا بكم البحر، دریاب میں در تسیرې کو، واغرقنا آل فرعون، او غرق نکړو فرعون سره د آله، وانتم تنظرون، او حال دا دی چې تاسو ورته کته، تاسو لیده. موسی علیہ السلام ته آواز وکړو چې موسی بچ مې کا، ته چې څه وایې هغه زه منمه خو ما بچ کا. نو موسی علیہ السلام ورته وفرمایل چې الآن قد ندمت ولا ينفع الندم، اوس پیمانه شوي، اوس پیمانتیا څه سود نه لري، اوس هېڅ نه کېږي. بیا هغه فرعون لاش اوبو ته حکم وشو چې پاسې راوړئ، قوم یې لاش راونیو. د هغه دپاره سپیشل حکم وشو چې فرعونه زه به ستا بدن تر قیامته پورې محفوظ ساتم، لتکونه
للعالمین نذیرا دیر پارا چه قوم تا و دنیا تا دا مثال قائم شي چې دا هغه فرعون دی چې د خدای دعوی کړې وه او ځان ته خدای ویلې اوس یې دې لاش ته وګورئ انا ننجیک ببدنک لتكون للعالمین نذیرا چې د عالمین د پاره نذیر او مثال قائم شي نو عزیزانو هغه کم طاقت ته چې هغه د خدای په مخ کې وایي چې زم څه یم ته هېڅ شی نه یو سکند کې به د الله نیست و نابود او فنا فی الله نو دې وجې نه د نوح علیه السلام قوم چې هغه به مسخرې کولې چې دې کشتۍ جوړی دی وایي چې زه به بچ کېږم او تاسو به غرق شئ د نوح علیه السلام خپل زوی نافرمانه زوی و د پلار پیغمبري نه منله زوی الله دې رحم وکړي د هر چا په اولاد باندې د پیغمبر زوی دی او د پلار فرمان بردار نه دی څه وخت کې چې کشته تیاره شوه باران شروع شو نوح علیه السلام سره د ملګرو کشته ته وخته زوی ته وویل چې ارکب معنا لا عاصم اليوم روخیجه دې کشته ته ګوره نن ورځ بچ کېدل زوی ورته وویل چې زه به غره ته لاس پاس وخېږم او په هغې کې به پناه وایه درخېږم نه عزیزانو باران داسې شروع شپږ میاشتې بارانو علما لیکي چې یو ساس کې د اسمان نه د کوهي تور غر عمره را پرېوتو یو ساس کې د کوهي تور غر عمره به را پرېوتو ځمکې ته حکم شوی و هغې به د لاندې نه اوبه را خارجولې او اسمان به د پاس نه را شپږ میاشتې دا سلسله وه او د نوح علیه السلام کشته په دې دریاب کې وه تمام قوم د نوح علیه السلام د صفحه هستی نه مټاو شو لوټ اعلان د باندې د کورونو د دوی پاتې نشو نو زما عزیزانو 1,24,000 پیغمبران هر یو بچ د قوم نه تنگ شو او صبر به انتها ته ورسېدو نو به وی چې یا الله فنا یې طوفان به پراغه او قوم د قوم به فنا شو د موسی علیه السلام خیره چې وه او قوم څه وخت کې فنا کېده نو الله په دا عذاب نازل کو چې تمام قوم مسخ شو د بزوګانو په شکل شو او سپینګری پکې د خنزیر په شکل شو ځوانان بزوګان شو او سپینګری پکې د خنزیر په شکل شو علما وایي چې دا سپینګری ولې په داسې سخت عذاب گرفتار وایي چې دې سپینګیرو به قوم ته سمه لار نه ښوده او نه به تبلیغ کولو د تبلیغ عزیزانو 3 صورته دي 3 یو دا چې یو سړی یو بد کار کوي نو په لاس یې ونیسه چې دا کار مه کوه که د لاس نیو طاقت یې نه نو په ژبه ورته ووایه چې دا کار مه کوه که د ژبې طاقت یې نه په ژبه دې هم نشو ویلی نو په زړه کې ورسره قطع تعلق وکړه کینه او بغض ورسره پیدا کا او بدی کا د تبلیغ دا 3 صورت یا به په لاس نیسي یا به په ژبه ورته او یا به په زړه کې ورسره قطع مړی ژوندی به ورسره بالکل پرېږدي یو سړی دی په واده کې ډمې راوستي دي او ډمې ګډولې نه دی د لاس طاقت و نه دی په ژبه ورته ویلی شو نو دا خو کولی شي چې زهر وخوري چې وریجو ته نه ورځي دا خو کولی شي که ستا داسې کور روانېږي چې یو ورځ وریجې ونه خوري نو بس بیړه دې غر کي که ټول کلی او ټول علاقه ورسره قطع تعلق وکړي او روټۍ له نه ورځي چې تا پې غلط کار کړی دی نو مجال دی چې څوک غلط کار وکړي مړی پکې وشي او مړي له نه ورځي او نه ورته قبر کړي چې تا ارامي وي ستا جنازه کولم حرام دي او ستا له قبر کنستلم حرام ته وګوره چې بیا څوک غلط کار وکړي نو تاسو به داسې ځای به زومبی کېږئ او د ګلونو دغه به م اغوستي د پیسو ګینټه او ترخ کې به م نیولي او روان به یې او څه چل دی واده له دلته یو صوبایي سملۍ ممبر دی د زوی واده و 14 شپې پې ډمې ګډې کړې 14 شپې نو کارډ یې ما ته رالېږلی نو بیا زه ولیدم ما ته یې وي چې ته خو رانغې زما د زوی واده ما یاره زه رانغم ځکه چې یو کار و وی چې څه ماله ګډا نه راتله ګډېده نه راتله نو چې درغلی وی نو ما به څه کولی تا خو 14 شپې ټول قوم ګډ کړی دی بس وتښتېدو نو عزیزانو عرض مې دا و چې دا 3 درجې دي د تبلیغ که دا مې اختیار نه کړې
او تاسو جنت په خوب کې مولیدو نو دا ګیره به د سپي په متیاز وکړ یا به په لاس نیسي یا به په جبه ورته او کدا دواړه طاقت دینو په زړه کې به ور سره قطع تعلق مړی لا ورځه او ژوندۍ لا ورځه مونږ خو هیڅ نه دی په خبر نه ونی پرون راته چا ویل تک لانی مړې ما خدای دې وبخي ورته مې وی چې څو ورځې وشي چې زما خوا کې مړه و مالته خبرې ویلې نه مال د تر خزه مړه وته خبرې ویلې نه مال خدای دې کور روان کا خو په خبره پوه شکه زما چې کوم شي عقیده دا غزه کو کله زامنو په واده می کارت چاپ کړي یا مې عام خلکو له روټای ور کړي نو خو بیا خو زه مولا نشم کنه کله لونو په واده می دا چل کړي بیا خو زه مولا نشم کنه کله مړو په تورتوري کې مې یو ضروري اعلان وای دلته بالا مانه کې نو څوک چې خدای خبر ورته کې نو لیدل یو ضروري اعلان وای پلانې به حق رسیدلې دي او په پلاني ټیم به جنازې ضروري اعلان ووري لوډ سپیکر ورته ساتلي ووري د مړي خبر ګرځول چې دي دا حرام دي ويكره اعلام الميت في الاسواق والمحلات الا الاقرباء په بازارونو کې او په کوڅو کې د مړي اعلانونه کول دا حرام دي صرف بل رشتہ به خبره او دومره کسان چې قبر وکني او دې پکې ورو غورځي بس ختم شو بیا تاسو چې مړي تلار شي څه وایي ها څه وایي لکه تاسو چې وایي چې دوا به کوم څه وایي ها څه وایي لکه څه وایي دا چې خدای راستي کوي دا دوا به یاد کو الله اکبر لا اله تاسو دې مړي ته څه وایي دا دوا به یاد کو دا لاس به اوچت کو دا وایي کنه وایي پټولو جرو کې پټولو زین دا دوا به یاد الله اکبر الله دا مړی کور والا چې هغه داس دا تاسو د مړی دواګانې دي دا چا چې جنازه کړي دا وای تاسو په هغه ایمان چې دا تاسو به خدای له پیش کوو چې تاسو د جنازې په ټیم کې چې ولاړې دا ځل کې راغلي چې خدای تعالی په جرګه راغلي چې دا مړ کې راغلي دي خاصه ګوښتو مخ کې ولاړې الله اکبر आवाज وکيو تاسو رسته الله اکبر وایي بس الله اکبر واوري مړي دوا ته چلار شي دا به چې اللهم اغفر لنا وله ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلم اے الله ما وبخي او دا مړې وبخ اول بزان ته چې ما وبخي سوال دا دی چې اول ځان ولې بخي دی مړي ته ضروری ده نه چې ته وبخل شي نو الله سره به وقت پیدا شي نو ستاسو دوا به قبول کړي دا مړې به وبخ چې ته په خپل نه بخلې شي نو ته د بل د بخنه دوا څنګه کولې دې خبره پوه شئ اول بداوي چې اللهم اغفر لنا خدای ما وبخ نو چې خدای وایي چې ما ته وبخلې نو خدای سره به دې ځای پیدا شي نو بیا چې د بل شپار چې د وکالت سرټیفیکیټ در سره نه په عدالت کې پیش کېدې شي ها چې د وکالت سرټیفیکیټ در سره نه نو اللهم اغفر لنا د وکالت سرټیفیکیټ به اول والے بیا به وایي چې وله عدالت کې به پیش کېږي نو خبره به اورېدې کېږي تاسو خیال راغی د زما عزیزانو ډېر اولیاء او بزرګانو خوبونه لیدلي دي چې په پاکستان هم څه عذاب را روان دی الله دې رحم وکړي او خدای دې فضل وکړي نن ټول پاکستان وګورئ قادیانان وګورئ پکې انتها ته ورسېد 600 قادیانان اسرائیلو په فوج کې واغست 600 قادیانان بلا فرقه پکې راوته د پرویزیان منکرین حدیث هغه وګورئ انتها ته ورسېد د خزو عیاشي وګورئ انتها ته ورسېد د الکانو عیاشي وګورئ انتها ته ورسېد هر ګناه په پاکستان کې انتها ته ورسېد اوس د زوال ورځې دی پته نه لګي چې زوال به کله کی تاسو خیال راغی عزیزانو حدیث نه منل دا باس بدر تمخې جمعې ته ان شاء الله شروع کوم چې منکرین حدیث دا کومه فتنه ده په پاکستان کې